السلام علیکم ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې مونږ ځان له یو ویب سایټ څنګه جوړولی شو. نو را به شو یو بروزر به کلو کو، سرچ کې به ولیکو google.com. سرچ به کو، چې سرچ هم کو نو دلته به ولیکو wordpress.com. بیا به سرچ کو، چې سرچ هم کو نو دلته چې کوم دا دویم نمبر دی wordpress.com create a free website. نو دا چې کله کلیک کو دلته ما یو ویب سایټ جوړ کړی دی، هغه زه ساین آوټ کومه. اینه پس به زه نوې ویب سایټ کریټ کوم. نو دلته به تاسو ته دا داسې کولو شي. نو دلته به ګیټ سټارټ دا بره اول سر کې وګورئ، دغه به کلیک کوئ. دا چې کلیک کوئ نو بیا به دا راوړي. دا چې راوړي نو دلته ولنې دی what word you like to name your site. تاسو کوم نوم خوښوئ هغه دلته ولیکئ. مثال تاسو څه د ویب سایټ جوړوئ نو ایله یو نوم دلته ولیکئ. مثال زه دا لیکم how to ثاقب ومې لیکو. نو دلته ښکته چې راشم what will you site be about. تاسو د ویب سایټ څه متعلق د پاره دی نو هغه به دلته ولیکئ. زه یوټیوب ویډیو جوړوم نو ما یوټیوب ویډیو کلیک. نو شیر آیډیا دی کې تاسو څه شیر کوئ، که څه د پاره ویډیو پکې فرموټ کوئ یا آیډیا مطابق څه شیزونه ورکوئ نو دا به کنټینیو به کوئ. بیا به دا راوړي. دلته اوس وایي تاسو داسې دا ښکته اګزامپل یې درته لیکلی دی. دلته انټر ا نیم آف کیورډ. دلته به تاسو دا ولیکئ how to خپل ویب سایټ دغه به ولیکئ لکه څه مطابق تاسو. بیا چې ستاسو ویب سایټ څوک ګوري سرچ کې نو داسې نوم به بیا ورکئ راوړي. دلته اوس څه په پیسو باندې دي او یو چې کوم دی مفت دی. چې ستاسو کوم خوښیږي خو دا ډاټ کم والا چې کوم دی دا به پیسو ورکئ او دا یو پکې صرف فری دی. نو زه دغه سلیکټ کوم. بیا که تاسو دا فرموټ کوئ نو دغلته به فرموټ کوئ. او دلته اوس زه فری کلیک کوم. فری مې کلیک کو. دلته غواړي یور ایمیل چې کوم دی ستاسو ایمیل چې کوم وي لکه مثال زه دلته ښیم دلته جیمیل له راشو. دې کې چې مونږ کوم یوزر نیم آی ډي چې کومه ده جیمیل کلاو کړي وي به دلته کلاو کو. اینه پس دغلته چې کوم ایمیل دی زمونږ د جیمیل هغه به ولیکو. چې وملیکو دینه پس دا بل به پرېږدئ. دویم لکه دلته به پاسورډ ورکئ خو ګران پاسورډ به ورکئ. اسان پاسورډ نه اخلي لکه ما دا اوس ورکو خو دا نه اخلي. خو دې نه داسې غټ ګران پاسورډ به ورکوئ چې اسان نه وي، چې لږ غټ وي. کنټینیو به یې کوئ. کنټینیو هم کو نو دا وګوره اوس زمونږ ویب سایټ جوړ شو. کنټینیو به بیا کلیک کو. چې کلیک هم کو نو how to ثاقب ویب سایټ جوړ شو. دې کې چې کم دی بیا تاسو کم دیمس پرې دې خوا چې راشئ مای پروفایل چې کلیک کوئ او بیا چې کم تاسو خپل ویب سایټ له راځئ دا ستاسو د ویب سایټ لینک شو. د اخوا به توران کوئ، دا به کاپي کوئ ځان سره لکه how to ثاقب.wordpress.com. دې له مونږه ډایرکټ په دې راتلی شو دې ویب سایټ له. دې نه پس تاسو به خپل ستاسو د
جیمیل اکاونټ چې کوم ورکړی و هغې ته به دلته یو د ویب سایټ ویریفیکیشن کنفرم کوډ راشي. هغه به دلته کنفرم کو چې زمونږ ویب سایټ ویریفیکیشن شي. لکه دا چې کلیک کو ویب سایټ چې کوم دی زمونږ هغه دلته نه زمونږ آی ډي نه کنفرم شو، لکه ویریفیکیشن شو. چې وشو نو دا وګوره کنفرم شو زمونږ دغه. بیا چې کوم دی دلته مونږ فرست نیم لاست نیم هم لیکلی شو او ایډیټ کولی هم شو او دلته خپل پروفایل تصویر پرې وستلی شو. او خپل پیج اباوټ مطابق هم دلته دغه اباوټ لیکلی شو خپل پیج. دې نه پس دلته تاسو څه لیکئ یا شیر کوئ نو هغه دلته کولی شئ تاسو.